السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو خدای دې وکړي ستاسو به ټول ښه او جوړ یاست. ملګرو په دغه ویډیو کې به زه نن تاسو در وښیم چې تاسو څنګه کولی شئ چې خپل موبایل رجسټر کړئ. آیا ستاسو موبایل رجسټر ده؟ که رجسټر ده نو دا څنګه رجسټر سوی ده او که نه ده رجسټر باید تاسې څنګه رجسټر کړئ. نو ملګرو ویډیو له خپلو ملګرو سره شیر کړئ ځکه هر ملګری ضرورت لري چې خپل موبایل رجسټر کړي. نو که نه یې رجسټر کړی باید دغه ویډیو تاسو تر خپل ملګرو پورې ورسوئ. نو ملګرو ویډیو سره لایک کړئ او له خپل ملګرو سره یې شیر کړئ. او که چیرې تاسو زموږ چینل نه یې سبسکرایب کړی مهرباني سره وکړئ زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. نو ملګرو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. ملګرو تر ویډیو شروع کېدو مخکې چیرې تاسو ویډیو لایک کړې نه وي مهرباني وکړئ ویډیو لایک کړئ، له خپل ملګرو سره یې شیر کړئ او د هغه رقم نورو ښایسته ښایسته ویډیو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ. نو ملګرو تر ټولو مخکې تاسو ولاړ شئ خپل فون ته. دا کوم فون چې تاسو وینئ په کوم ځای کې ستاسو نمبر ډایلوئ. ملګرو دلته به تاسو ولاړ شئ. کله چې هم دلته تاسو ولاړاست اوس دوباره دلته خپل موبایل تاسو چک کړئ چې ستاسو د موبایل کم نمبر ده، کوم ایم آی کوډ چې ورته وایي. نو ملګرو بیا ورته تاسې هغه کوډ معلوموئ. هغه کوډ به بیا تاسو په یو اس ام اس ته لیږئ. کله چې هغه کوډ تاسې هغه اس ام اس ته ولیږئ بیا دی تاسو ته میسج درکوي چې آیا ستاسو موبایل رجسټر ده که نه ده. که چیرې رجسټر و د رجسټریشن کوډ درکوي ستا موبایل په دې تاریخ رجسټر سوی ده، دغه موبایل ده ټوټل درکوي. که چیرې نه و رجسټر سوی دی به تا ته وایي چې دغه موبایل باندې به دونه ټیکس ده، ته به دا ټیکس جمع کوې خپل موبایل به رجسټر کوې. نو ملګرو دلته به تاسو راسئ د یو کوډ ده هغه کوډ به تاسو ووایي. ملګرو دلته ګوره سټار دغه رقم هیش 0 ملګرو سټار هیش 0 یعنې ستوری زینه 0 دا به تاسو ووایي. ملګرو کله چې دغه تاسو ووایي بعد کې به دلته تاسو راسئ په اخري کې به هیش ووایي. ملګرو ګوره کله چې تاسو هیش نه ووایي دا کار نه کوي، یعنې اوکې کوئ بیا تاسې نه. نو کله چې ګوره سټار هیش 0 ملګرو داسې تاسو اوکې کړئ هغه نه کېږي دلته به تاسو راسئ هیش ووایي. ملګرو څنګه چې تاسو هیش شوی دا اوکې کېدا نه غواړي ښه هم نه غواړي به دی تاسو ته ډایرکټ آی ایم ای آی ورته وایي دا کوډ دی تاسو درکوي. ملګرو ګوره زما د موبایل کوم کوډ چې ده 3584010 او 0400840 دغه زما د موبایل ایم آی ای کوډ چې ده یا به دغه کوډ یا به دغه لاندې چې کوم کوډ ده په دې دوو کې چې هر کوډ لیږئ دا به ته یوه دغه ته ولېږئ. ملګرو یعنې یو اس ام اس راځي هغه اس ام اس ته به یې ولېږئ، هغه اس ام اس هم درښیم چې تاسې به کوم نمبر ته لیږئ. ملګرو دغه کوډ به بیا تاسو زده کړئ یا بیا له ځان سره ولیکئ بیا به دغه کوډ تاسې یوه میسج ته ولېږئ. نو ملګرو کله چې دغه تاسې ولیکئ نو دلته به تاسو ته بېرته زه اوکې کومه دا کوډ به بیا ملګرو تاسو چیش ته لیږئ. دغه کوډ به تاسو ته راځي دلته به 84 یعنې 4 دغه کوډ به بیا تاسو دغه ته لیږئ. دغه تاسې مې ولیږئ بیا له هغې خوا تاسو ته یو اس ام اس راځي. که چیرې ستاسو موبایل رجسټر و دی تاسو ته وایي چې بس ستاسو موبایل رجسټر ده، او که چیرې نه و رجسټر نو بیا دی تاسو ته وایي چې تاسو باید خپل موبایل رجسټر کړئ. نو ملګرو که چیرې موبایل نه یې رجسټر د دې تاوان څه تاوان ده؟ ملګرو تاوان یې دغه ده کله چې تاسې خپل موبایل نه کوئ رجسټر بیا په دې کې سیم کار نه کوي، وای فای کار نه کوي، یعنې سیم بیا کار نه کوي، انټرنیټ به تاسو نسئ استعمالولی، ټلیفون به تاسو نسئ پکولی ځکه ستاسې موبایل به لاک وي بس عرضي طور به له تاسو سره موبایل وي خو کار به نه کوي. نو ملګرو دغه یې تاوان ده، باید هر سړی خپل موبایل رجسټر کړي. نو ملګرو دغه ویډیو له خپلو ملګرو سره شیر کړئ. خدای دې وکړي ستاسو به زموږ ویډیو خوښه سوې وي. نو که ویډیو خوښه سوې وي ویډیو سره لایک کړئ، له خپلو ملګرو سره یې شیر کړئ ځکه دغه ویډیو ته هر څوک ضرورت لري. او د هغه رقم که تاسې هره ویډیو غواړئ موږ ته لاندې په کمنټ کې ووایاست تر څو هغه ویډیو موږ ستاسو لپاره جوړه کړو. او ملګرو چینل سبسکرایب کېدا مه هېروئ، زموږ چینل خامخا در سره سبسکرایب کړئ. نو دا به ستاسې ډېره مهرباني وي. نو ملګرو ملاویږو په نورو ښایسته ویډیوګانو کې د خدای په امان.